یو بل تعلیمي کال هم خلاص شولو. ډېرو ګلالیو ماشومانو چې اول صنف کې وو، دویم صنف کې وو، دریم صنف کې وو، کامیاب شول او خپلې اطلاعنامې کور ته راوړلې. له خوشحالۍ څخه په کالو کې نه ځایېدل. نن هم بیبي صوفیا اول صنف کې اوله کامیابه شوې ده. ما ته پلار مانه ویډیو وکړه او فیسبوک ته بیا اچوي چې نوره زموږ خویندې هم تشویق شي او مکتبونو ته لاړ شي. د بیبي صوفیا دغه استعداد او دغه غم او دغه تشویش د وطن نور خویندو میندو په تړاو باندې ستایلو ده. عزیزانو که څوک د چا لور او خور په شپږم صنف کې وي او اووم صنف ته تللي وي، هغوی دارالعلوم ته انتقال کړي. دارالعلوم کې هماغه مضامین، هماغه مکتب مضامین ورکول شوي دي، خو ډېره بڼه او ډېره توجه پر اسلامیاتو باندې ده. او په دې هیله چې ورځ پوهنتون دروازې هم زموږ د خویندو پر مخ باندې خلاصې شي او وکولی شو خپلې لورګانې، خپلې خویندې مکتبونو ته ولېږو تر 12 صنفه پورې او بیا یې پوهنتون ته ولېږو چې وکولی شي د زموږ د نورو وروڼو په څېر ټولنه کې خدمت وکړي او د دغه دردېدلې، کړېدلې، ځورېدلې ولس خدمت وکړي. بالخصوص ما سره صوفیا بي وعده کړې ده چې که چېرته مکتبونه دروازې خلاص شو، پوهنتونونه خلاص شول، زه به ډاکټره جوړېږم او زه به د خپلو خویندو او زه به د خپلو میندو علاج کوم، هغه هم مفت. زه ورته وایم شفاخانه به څوک درته جوړوي، پلار ته به راته جوړوي. خبرونه ده چې پلار تداوي پیسې خیر په هر صورت ما سره کومنټ کې مو د خپلو لورګانو یا د خپلو ماشومانو عکسونه، هغوی فراغت په تړاو هم را سره شریک کړي، نظرونه د چا څوک کوم صنف ته کامیاب شول هغه هم را سره شریک کړي.